جوړ په خیر سهار مو نیکمرغه د چای څښلو وخت دی. د پاکستان پوځ د افغانستان خلاف د یوې ناکامې هڅې په ترڅ کې خپلې پښې په ترخځ ووهلې او هغه ثبوتونه یې ټول رښتیا کړل چې ګواکې دوی د اوسني نظام خلاف وسلوالو ډلو ته امکانات ورکوي او وسلوالې ډلې پر پښو دروي. البته ترهګرې وسلوالې ډلې لکه داعش، خراسان ډله او ځینې نورې. دا خبره هغه وخت په تثبیت ورسېدله چې کله د لښکر طیبه له لوري یوه ویډیو رامخته شوه، یا د لښکر طیبه د اوسني یوه خورا مشهوره شیخ له لوري، شیخ محمد یعقوب له لوري یوه ویډیو مخته راغله چې په هغې کې ویلي دي چې دوی د پوځ ملاتړ کوي او د طالبانو که چیرې د پوځ د پاکستان خبرې ته غوږ ونه نیوه ګواکې دوی به پر افغانستان باندې داسې ډبرې راوښوروي چې بیا به حالات ډېر بدل شي. هلکه زوی مړې هغه ستاسې پوځ څه وکول په افغانستان باندې چې ته راځې یو څه کوې؟ نو دې دا ثابته کړه چې د پاکستان پوځ د وسلوالو ډلو تر شا ولاړ دی او د طالبانو هغه ادعا سل په سله ثابته شوه چې دوی ویل اسناد یې مور سپارلي دي پاکستان ته او پاکستان د داعش ډلې ملاتړ کوي. اوس راځم دې ټکي ته چې لښکر طیبه که تاسو نه پېژنئ لښکر طیبه څوک ده؟ د لښکر طیبه بنسټ د پاکستان استخباراتو د پوځ په ملاتړ او د پوځ په غوښتنه باندې په 1980 کال کې کښېښود. مرکز یې لاهور دی او مشر یې حافظ سید دی. دا ډله په کشمیر کې بریدونه کوي، په هند کې بریدونه کړي دي او په بیلابیلو ترهګریزو پیښو کې ښکېل ده. پر دې ډله باندې امریکا هم بندیز لګولی دی، پر دې ډله باندې برېټانیا هم بندیز لګولی دی، پر دې ډله باندې په خپل پاکستان هم بندیز لګولی دی، هند هم بندیز پر لګولی دی، ملګرو ملتونو بندیز پر لګولی دی. دا ټولې ترهګره ډله بولي. دوی په بیلابیلو نومونو باندې فعالیتونه کوي، خو د لښکر طیبه تر نامه لاندې یې فعالیت نه دی کړی. دا فعالیت یې باندې دا لومړی ځل دی چې پاکستان د طالبانو خلاف هغه خپلې زړې ټولې پرزې راویستلې کاري، خو یې وایه کار ځکه نه ورکوي چې اوس د فتوا مرکز افغانستان دی. اوس په افغانستان کې یو د دین پر بنیاد جوړ حکومت دی، یو حکومت دی چې هغه په شریعت باندې چلیږي. دا چې دا حکومت په کور د ننه د افغانانو خوښ دی یا نه دی خوښ، یا دا چې په نړیواله کچه څوک اختلافات ورسره لري یا نه ورسره لري، دا بیخي بل بحث دی. پر دې باندې به بیا په کراره غږېږو. خو د پاکستان په وړاندې دا حکومت ډېر په کلکه او ډېر په زغرده ولاړ دی. ولې یوه خبره بله ډېر مهمه ده، د دې حکومت خلاف هیڅ نوع جهادي هڅه کار نه ورکوي. ځکه یې نه ورکوي چې دا حکومت په خپله یو شرعي حکومت دی. اوس د فتوا مرکز کابل دی، کابل فتوا ورکوي، اسلام آباد به عمل پکوي. دا له 80 کلونو وروسته یا 50 کلونو وروسته دا مرکز و افغانستان ته را انتقال شوی دی. داسې لکه د ډیورنډ د کرښې د دروازې کلي چې راوړي دي، د فتوا مرکز یې دلته ورسره راوړی. نو پر دې باندې دا شان تاثیر نه لري. او دا اوسنی حکومت زه بیا وایم که د چا خوښ دی که نه دی خوښ، دا پاکستانیان باید په دې پوه شي چې دا هغه حکومت نه دی چې تاسو فکر ورته کوه. د دې حکومت دا په د یوه امیر تر امر لاندې چلیږي، لکه آرمي، لکه پوځ. دا پوځونه ځکه پیاوړي او تکړه وي چې هغه د امیر امر جنا پر جنا مني. دلته د طالبانو په ټول حکومت کې، د طالبانو په ټول نظام کې، د طالبانو په ټول حاکمیت کې هغه د اولې ورځې څخه تر نن ورځې پورې د امیر امر چې دی، هر کس به د امیر د امر تابع وي او د امیر امر چې وسي چې چا بیعت کړی وي هغه به غاړه ورته ږدي او که نه ورته ږدي هغه یغې او باغې دی، د یغې او باغې خپلې سزاوې معلومې دي. نو د دې ډلې سره، د دې حکومت سره د پاکستان په وس نه ده پوره. د پاکستان خپل ځان خرابوي او ځان شرمي، لکه دا ور چې وشرماوه. دا ویډیو در سره شریک کړي چې خلک خبر شي چې پاکستان اوس د دې په عوض چې ولاړ شي ماته غاړه یوسي. که څه ماته غاړه خدای ستا ولې سړی تراکتیر چې شروع کړی ده، په خبرو کې معلومیږي هر څه، یعنی هغه د غرور له نیلي څخه طالبانو راکښته کوي پاکستان. اما دا ډول شرارتونه چې دوی کوي، دا د دې ثبوت ورکوي چې پاکستان په سیمه او په افغانستان کې دننه و ترهګرو ډلو ته تحفظ ورکوي، پالي او بریدونه پکوي. چې ښایي په ایران کې دا اوس وروستی برید چې تېره ورځ شوی دی، د ایران په بلوچستان کې په فهراج سیمه د بلوچستان، نه پوهېږم که غلط وم کریکټ مې کوي، په دې کې پر پولیسو پر پوسته برید شوی د 4 پولیس پکښې وژل شوي دي، یا په تاجکستان کې برید شوی یا بل ځای. نو که پاکستان داسې په خلاصو تڼیو ترهګرو ډلو ته
ځای ورکوي بیا خو داسې بریدونه ډېر امکان لري چې پاکستان یې کوي. نو ژوند دی داسې افغانستان په هیله چې په خپل وطن کې امنیت ټینګ کړي، خپلو خلکو ته عزت ورکړي، پت ورکړي، اقتصاد ورکړي. او د اقتصاد خبره ما بلوڅ کړې وله، دا په خپل ذات کې ډېر لوی شی دی. او د افغانانو پر مخ باندې د علم او پوهې دروازې خلاص کړي. داسې افغانستان چې د ټولو ارماني او د ټولو د هیلو غوښتونکی افغانستان د خدای مو شاد آباد او بریالي لره. ژوند تر بلې ویډیو میرویس افغان پر لویه لاس پاري ښې چارې.